کلام مرزي پوله او د راستنېدونکو لپاره د مهاجرت د کمیسیون پر وخت خدمات. چارواکو په یوه مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې دوی به د خوړو، روغتیا، لنډمهاله استوګنځای او ترانسپورت په برخو کې 24 ساعته خدمات وړاندې کړي. در سر خود مرز کدام هیچ گونه طور برخورد غیر قانونی نشده. خوب داخل اینجا میاین همه خدمات از طرف نیروهای امنیتی، از طرف مردم و از طرف ارگانهای بین المللی کلا خدمات برشان ارائه میشه و هیچ گونه برخورد غیر قانونی در این صورت نگرفته. دا د افتخار ځای دی او د ټول افغانستان لپاره د هرات یو دروازه اسلام کلا کې یعنی داسې سوي چې د موټر ځای نشته چې ودرېږي. نو موږ د ټول هرات د خلکو د تجارانو د صنعتګارانو د ټولو څخه مننه کوو. روزانه 6000 بسته غذای گرم برای مهاجرین در 2 عده 3000 چاشت و 3000 شب توزیع میکنه. په این حال کې یو شمېر ټولنیز او خیره فعالان ټینګار کوي چې د کډوالو لپاره د دندو د رامنځته کولو او د کورونو کرایې کمولو لپاره باید ډېرې هڅې وشي. برای امرار معیشت از گناه امارت اسلامی جستجو بکنه تا ما بیشتر از این شاهد آوارگی و دربدر و حقارتی را که هموطنای ما در بیرون تحمل میشه دوباره باز امی مسیر و دوباره امی چالش و مشکل پیدا نشه و سر راه اینا. کسانی که دفترهای راهنمای معاملات دارند در این قسمت از اونها ما میخواهیم که شرایط خاص مشکلات اقتصادی عودت کنندگان هموطنان ما را درک کنند. اینا به سهم خود نه تنها اینکه قیمت ها را بالا نبرند بلکه قیمت ها را ثابت نگه دارند. خو په هرات کې د اسلامي امارت د عدلي ریاست چارواکي وایي چې د کډوالو لپاره نږدې 10 خیریه مؤسسې ورسره همکاري کوي او په ښار کې د کرایې او کورونو د کرایې د کنټرول او همدارنګه د کډوالو لپاره د دندو د رامنځته کولو هڅې روانې دي. خپل د ولس خلکو ته هم دغه مو یو غوښتنه ده چې د خپلو خلکو سره همکاري وکړي. کوم خلک چې سرمایه‌داره دي، ځایونه لري هغه د خپلو خلکو سره مهاجرینو ورونو سره همکاري وکړي، کومک وکړي، سهولت وکړي په دې باره کې. اولی به هرات تقریبا 50,000 جریب زمین تخصیص داده شده به شرکای صنعتی. اینا همه کارگر به کار داره. و کارگر فابریکات ما فعلا ما اعلان کردیم 10,000 نفر به کار میگیریم و کسایی که مسلکی باشه بهتر و کسای دیگر هم از هر فامیل 1 نفر ما میگیریم. د یادونې وړ ده چې د کډوالۍ د کمیسیون په وینا په تیرو 22 ورځو کې له 572,000 څخه ډیر کډوال د اسلام کلا پولې له لارې له ایران څخه هیواد ته راستانه شوي دي.